سلامونه د قمرپور په کور پروګرام دی بیا هم راغلی یو بل فامیل دی دلته هم یو حاجي صاحب اوسیږي چې خپله سپینګیری دی واړه واړه بچي دي هغه ته به هم دروازه ټکو د هغه د حاله به هم خبرېږو السلام علیکم حاجي صاحب ستړی مه شې ښه خیرات دی امسا سره ګرځي څه وکړو که نو ضعیفه شوی یو دبدبه تېره شوه بس دبدبه تېره شوه عمر دی همدغسې مشکلات شته الله دې اسانه کړي فقط راغلی یم پوښتنه دې وکړم ډېر کم اندازه مواد دي په ډېرو یې قبول کړه دا ځه راوړه خدای دې عزت وکړي موږ خو کور په کور ګرځو خدای دې خوشحاله کړي دغه ډېر کم شی دی په زیاتو یې قبول کړه د دې سړي ما ته چا ویلي و زه خپل هم چونتې خبر وم خدای دې خوشحاله کړي ډېر د خدای دوست سړی دی یو خدا دی دینداره دی مزګزاره دی او صادق انسان دی مخامخ یې صفت ښه نه وي الله درته ډېر عمر درکړي السلام علیکم دعا کوو دا بچي مو خدای نیکان وکړي بچي په دواړو سترګو انشاءالله ته چې نیکې بچي به دې هم نیکان وکړي السلام علیکم السلام علیکم دا ځان سره نه بس صحیح $50 زه کولی شم ټولې میاشت کې یو فامیل لپاره زه خوراکي مواد واخلم همدارنګه $1.5 باندې د هغې معادل افغانیو باندې زه کولی شم یو نفر ته یو روژه ماتې تیاره کړم همدارنګه په $80,000 باندې یا د هغې چې کوم معادل ډالر دي زه کولی شم یو کورنۍ لپاره یو تجارت جوړ کړم که ته غواړې په دغه درې آپشنو کې یو آپشن انتخاب کې واتساپ نمبر شته ته او آنلاین مرستو لیږلو لپاره لینک هم شته همدا اوس بسم الله که ستا په واسطه به انشاءالله یو فامیل په پښو درېږي ستا په واسطه به انشاءالله یو فامیل ټوله میاشت روژه په ارامه تېروي ستا په واسطه به یو کس یو وخت روژه ماتې کوي غټ اجر دی